حدیث شریف کې راځي د حضرت انس رضی الله عنه سره روایت وای د انسان په زندگی کې د انسان سره درې شان ملګري، یو د انسان مال وي، یو د انسان خپلوان وي، یو د انسان عمل وي. خو چې کله انسان وفات سي نو دوه شیان چې دي دا ځینې راسي، یو شی ورسره پاتې سي. حدیث شریف توري دا رقم دی، وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یتبع المیت ثلاثه، درې شان د مړي سره ملګري کیږي، اهله و ماله و عمله، د ده قریبان اهل، د ده مال او د ده عمل. فیرجع اثنان ویبقى واحد، دوه شیان بیرته ځینې راوګرځېږي، د سړي مال دا پاته سي، د سړي اهل و قریبان دا د لې پاته سي، خو یو شی ورسره ولاړ سي. ویبقى عمله، یو عمل ورسره ولاړ سي. عمل چې شي دی د 5 وخت لمونځ دی، زکات دی، حج دی، ټول نیکو کارو کول او د بدو کارو څخه ځان منع کول دا عمل دی. دا به د انسان دپاره په ښه باندې ورځي، نور به ټوله شیان ځینې راوګرځي. او حتی موږ او تاسې وینو چې زموږ او تاسې په معاشره کې په خپلو سترګو سړي لیدلي چې ډېر سرمایهداره خلک، ډېر دولتمند خلک، خو داسې ښه په خوند په دا تورو خاورو کې کښېږدي له یوه کفنه سره، نور هېڅ شی لا نه. د ده قبر د یو څو کاله په تېرېدلو سره بیا د دې سرمایهدار او دولتمند د دې نواب و سردار صاحب قبر او د عام مؤمن قبر هېڅ فرق نظر لري. نو ځکه په نیکو اعمالو کې سړی باید کوشش وکړي. حدیث شریف روایت بخاري او مسلم دواړو کړی.